د اسلامي امارت د حکومت هغه اقدام چې تیر جمهوریت نظام نشو کولی دا چې اسلامي امارت تاسو اقدام کړی دی جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د اسلامي امارت حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې 40 نوې ولسوالۍ جوړوي د اسلامي امارت حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 40 نوې ولسوالۍ جوړې کړي د اسلامي امارت حکومت د کورنۍ چارو وزارت د اکمالاتو معین عبدالله مختار د پنځشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په غونډه کې وویل چې دغه وزارت د 22 ولسوالیو حدود عربه هم ټاکلي دي چې په خبرې یې پخوا تصویب شوي وي عبدالله مختار زیاتوي چې د اسلامي امارت حکومت 100 نوي کلي هم جوړ کړي دي هغه وویل د هېواد په بېلابېلو سیمو کې 100 کلي نوي جوړ شوي دي د کورنۍ چارو وزارت د لومړي معینیت په چوکاټ کې تقریبا د 40 ولسوالیو دا تاسیس پلان لري او په لنډ وخت کې به هیوادوال ترې ګټه پورته کړي او 22 ولسوالۍ چې پخوا منظوري شوي وي د مرکزونو په شمول یې حدود ټاکل شوي او منظور شوي دي د اسلامي امارت حکومت د کورنۍ چارو وزارت د اکمالاتو معین وایي چې په اداري واحدونو کې د بدلونونو موخه خلکو ته د اسانتیاو رامنځته کول دي او زیاتوي چې یو شمېر ولسوالۍ هم بدلې او یا یوځای کړي دي د عبدالله مختار د خبرو پر بنسټ د اسلامي امارت حکومت د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د په خبره د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره د بادغیس له ولایت سره او د سمنګان نایاب آباد ولسوالۍ د بلخ ولایت سره یوځای کړه خو څه هم نوموړي په ډاګه نه کړله چې دغه 40 ولسوالۍ به د افغانستان په کومو ولایتونو کې جوړې شي خو د اسلامي امارت حکومت د کورنۍ چارو وزارت تر دې مخکې په هلمند فراه بغلان فاریاب سریف الغور بادغیس بلخ پکتیکا زابل نورستان او کندهار ولایتونو کې دا 22 ولسوالۍ د جوړولو په اړه ویلي وو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د اداري واحدونو پخواني رئیس عبدالله غیاث وردګ ازادي راډیو ته د خلکو پر ژوند د نویو ولسوالیو یا اداري واحدونو د جوړېدو د اهمیت په اړه وویل اداري واحدونه که هر څومره په افغانستان کې زیات شي د امارات په ګټه دي د خلکو په ګټه دي ځکه چې افغانستان یو سابل غور هیواد دی په هر سیمه کې غرونه دي کوتلونه دي ډېری خلک نشي تللی اداري واحدونه له لرې پرتو سیمو څخه ډېر لرې دي خو اداري واحدونه زیات شي دا به د خلکو په ګټه وي د امارات په ګټه به وي خو ښوونځي زیات شي کلینیکونه زیات شي د افغانستان پرمختګ ته به ډېره ګټه ورسوي خو ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې یو شمېر نورو پخوانیو کارکوونکو لا دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نوې ولسوالۍ له علمي ارزونې او ټولنیزو شرایطو پرته جوړې شوي او طالبان د امتیازاتو د اخیستو او د خپلو پلویانو د ګمارلو لپاره په اداري واحدونو کې نوې ولسوالۍ جوړوي د اسلامي امارت حکومت په داسې حال کې د ولسوالیو اداري واحدونو او کلیو د زیاتوالي اعلان کوي چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 340 رسمي ولسوالۍ او 28 موقتې ولسوالۍ شته او په دې 29 نوې ولسوالیو سره په افغانستان کې د ولسوالیو شمېر 459 ولسوالیو ته ورسیږي په اړه شوي جمهوري نظام کې د ولایتونو ولسوالیو او ښاروالیو چارې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له صلاحیتونو څخه وي خو اسلامي امارت له بیا رامنځته کېدو وروسته دغه اداره منحل شوه